ګرانو ډاکټر صاحبانو، محصلینو او د افغانستان نور خلک چې زما ویډیو دلته ګوري، سلامونه به در ورسیږي. د نن ورځنۍ زما موضوع د پښتې د تیږې یا د برو د هغه د سی ټي د معاینې په اړه ده. په دغه حالت کې چې چیرې مریض د پښتې درد یا د هغه مشکلاتو څخه چې موږ په بل لیکچر کې ویلي وو په فارسي راغلي او ډاکټر ته داسې یو حالت واضح شوی چې دی د پښتې مشکل لري په خاص ډول د ډبرو، نو د هغه دپاره دوی ته سی ټي جواز لري چې دوی ورکړي. نو په استطباباتو کې د سی ټي د یعنې بې له کانټراست سی ټي نه د هغه نه یو استطباب یې د هغه دی چې د ډبرو خصوصا د ګردې د ډبرو یا د پښتې د ډبرو او د اطرایي سیستم د ډبرو د معلوماتو په اړه باندې باید د سی ټي اجرا سي. نو څنګه یو سی ټي لیدل کیږي؟ راځئ چې دا به زما سره تاسو ټول کولی شئ چې دا سی ټي یو ځای به وګورو او څنګه دا ډبرې معلومیږي، په کوم ځای کې یې پیدا کوو، څنګه پوهیږو چې دا ډبرې دي او څنګه مریض ته بیا تداوي هغه معلومات ورکوو چې په خاصه ډول څنګه دی ته هغه ښه تداوي څنګه ده. راځئ چې دا وګورو. زه به خپل دا سکرین تبدیل کړم د یو مریض چې ځوان مریض دی، تقریبا 15 کلن دی او د چپ طرف درد سره مراجعه کړې ده ډاکټر ته، او ډاکټر ورته دا شک پیدا شوی دی چې دی د چپ طرف کې یې کوم ډبره ده. نو دا د سی ټي ته یې رالیږلی، سی ټي یې موږ ته دی راولېږل او ما د سی ټي وکتل. دغه دپاره د پس د دې چې مریض څخه مې اجازه واخیستله، نو کولی سم چې د هغه د نوم او مشخصاتو د پټولو پس له زه کولی سم دا د یو ټیچینګ ماتریال غوندې تاسو ته چې شي کوم وړاندې کړم. نو راځئ چې وګورو. نو دا زما مریض دی، ما درته وویل 15 کلن دی او د چپ طرف درد سره مراجعه کړې. په اول ډول باندې دغه مریضان ټول یو اکسیل سی ټي اخلي او دا د کنټراست نه پرته دي، یعنې کنټراست فکشن به د خپل عکس د دغه ځای نه چې سم کولی شو دا سی ټي سی ټي اکسیل دی. د شروع یې د پښتې د سر نه شروع کېږي، حتی دیافراګم او د سږو بیسونه باید پکښې راسي. نو دغه ځای چې دی دغه قسمت دی، یعنې اولوي یا پورتنی قسمت د نس دی، د هغه ځای نه شروع کېږي او بیا به د ځیګر په سطحه بیا د آهسته تر پوبیک ایریا پورې یا تر ساحه د پوبیس پورې موږ دا سی ټي کنټراست نه لري. په دا سی ټي کې یوازې موږ کولی شو د ګردې یا د نورو اعضاو د کلسیفیکیشنونو یا د ډبرو په اړه باندې معلومات واخلو. که چیرې نور غټ مشکل په نس کې موجود وي، بیا کولی شو چې ورباندې لږ شک پیدا کړو، لیکن په دغه عالي کنټراست نه پرته سی ټي باندې موږ نشو کولی چې 100% تشخیص ته نږدې شو. د هغه دپاره بیا موجود نور پروتوکولونه شته چې هغه باید ورڅخه استفاده وکړو. نو راځئ چې وګورو چې دا سی ټي دا مریض کې څه ښیي. په دا سر کې اولا لږ باید اناتومي په دې کې تشریح کړم چې تاسو وکولی شئ چې خپل هغه توپوګرافي ورباندې لږ کنټرول ولرو، یعنې هغه باندې تاسو هم کنټرول پیدا کړئ. دا قسمت چې ګورئ دا ای دی، ای په نامه انټریور یا قدامي قسمت دی. دا طرف آر یا راسته طرف دی، ال چې دی چپه طرف دی او پی چې دی پوستریور یا د مریض. په دې معنی مریض په بستر پروت دی او دا سی ټي اخیستل شوې ده. سر د مریض زموږ خواته دی او پښې د مریض زموږ نه اخواته دی. نو موږ چې کته کېږو، یعنې په دې معنی د سر د طرف نه پښو خواته ځو. نو په داسې حالت کې دا اول چې دی زموږ اینه ده یا جګر دی چې راځي ماته. په دا مقاطع چې دی تقریبا ډېر نازکې مقاطع دي چې تقریبا 0.6 میلیمتره هر مقطع ده. په دا خاطر باندې یو اندازه د دې معلومات موږ ته نږدې دي او بیا هم یو ریزولوشن یې کمیږي. د هغه نه بیا پس دا د ځیګر دا قسمت د خلطه د معده ده.
د هغه نه دې خوا ته چې ګورو دا تحال دی. د تحال په بغل باندې چې موږ ګورو دغه عضو یا عنصر چې دی دا پانکراس دی. چون مریض ځوان دی د پانکراس هم ډېر ښه حالت لري. پانکراس کې باید وګورو که چیرې موږ د پانکراتیک ډکټ دایلیټیشن پکښې او که یې باید ورته نور توجه وکړو. د ځیګر آخري قسمت ته موږ د کیسې صفرا یا صفرا خلطه ده دلته دا موږ کولی شو چې په یوه اندازې البته لازمي دغه ده چې باید موږ خپل وینډوګانو تبدیل کړو. دا موږ وینډوګانې تبدیلیږي کولی شو چې مختلفې وینډو باندې موږ دا وګورو او د هغه نه پس بیا موږ کولی شو چې خپل هغه اهدافو ته په هر وینډو کې چې وغواړو کولی شو ویې ګورو. دغه دی نو یې ګورو ځیګر آخري حالت قسمت کې موږ کیسې صفرا لرو. دا د پانکراس سر دی. دا د پانکراس هغه اونسینات پروسس دی. دا د پانکراس خبره شوه. موږ له قسمت هغه شاته چې وګورو دوه دانې داسې اعضاو لرو دا پښتې دي او د پښتې په سر باندې موږ ادرینال ګلانډز لرو. ادرینال ګلانډ شکل د وای غوندې سرچپه وای غوندې ماته موږ ته معلومیږي. دا په نارمال حالت باندې دغسې د دوه سوایقه څخه باید تشکیل شوي وي. یو میډیال دی یو لاترال دی او یو سټالک لري قسمت یې چې دی هغه ساقیه ده. نو خپله پښتې ګورو آیا پښتې کې کوم غټه موضوع شته. آیا په دې کې موږ کلسیفیکیشنونه ګورو. کلسیفیکیشنونه په یعنې سپین رنګ باندې موږ ته معلومیږي او سپین رنګ کلسیفیکیشنونه چې دي لکه دا هډوکو غوندې موږ ته معلومیږي. اوس ګورو چې آیا ګردې کې چپ طرف ته یې اول ګورو بیا به راسته طرف ته ګورو چې آیا پکښې موږ لرو کوم داسې کلسیفیکیشن یا ډبره یا دلته دواړه ګردې چې دي پاکې دي کومه خبره نشته. بیا به ګورو چې آیا کوم طرف ته د دې ګردې پړسېدلي دي. آیا دلته هایدرونفروزس شته که نشته. دلته بیا هایدرونفروز هم په دغه منظره کې نه لیدل کېږي. همچنان په دغه شکل باندې موږ وګورو ټوله دواړه ګردې په یوه اندازه تقریبا دي. اندازه یې نارمله ده. کوم پړسیوب نه لري. هایدرونفروز پکښې نشته. همچنان دغه دی موږ د ادرینال ګلانډ دلته په دا چپ طرف ته او هم زمان باندې په راسته طرف ته موږ کولی شو وګورو. بیا راځو د حالیبونو هغه لارې تعقیبوو پیدا کړو په دې خاطر چې هغه ډېر یو سټرکچر یې چې دی کوچنی دی. تر څو چې مشکل پکښې پیدا نه سي هغه نسو کولی چې موږ ډایلیټډ وګورو. نو دا خطونه چې دلته که متوجه اوسئ دا زما چې ماوس پکښې دی دغه ته زه اوس کښته کېږم. تاسو وګورئ دا یو پایپ غوندې دی او دا کښته کېږي دا چپ طرف ته اول ګورو دغه تر دغه ځایه پورې کښته سو بیا به کښته کېږو دا دلته راغی بیا به نور ځو دغسې کښته او دا دلته راغی دا به ګورو څه دی دغسې ځو دا چپ حالب تعقیبوو چې دغه دی دلته راغی او دلته چې مابین کې ګورو داسې یو سپین شی راته پیدا سو. دا سپین شی چې دی تقریبا د مثانې سره نږدې او مثانې ته دا پایپ یا حالب چې دی دلته موږ ته شک پیدا سو چې دا وروره دلته په دغه حالب کې آخرین قسمت کې یو کلسیفیکیشن یا یو کلسیفاید شی دی. نو په دغه اساس باندې موږ ته اوس ځای معلوم سو چې کیدای شي دغه ځای یو د ساحې دی چې باید موږ د کورونال یا سجیتل کې هم باید ورته متوجه سو. نو عین شکل باندې موږ خپل هغه راسته طرف ته ګورو. پس د دې چې شریانونه او وریدونه د ګردې خلاصیږي یو سټرکچر را پیدا کېږي چې هغه کښته ځي او دا کښته سټرکچر به موږ تعقیبوو دغه ځای هغه سټرکچر اوس دلته میډیال ته دی کښته سو دغه دی ډېر سخت دی. دا باید موږ په دا مقاطع سره وګورو په دې خاطر چې هر څومره مقطع یا ډبله یي دا زموږ څخه بیا نسو کولی چې دا تعقیب تر اخره. دلته چې ګورم دغه دی نو دا راغی حالب ختم سو او مثانې ته په دغه ځای کې داخل سو. دې کې کوم فرق نشته لیکن په دا چپ طرف ته چې ګورو دا سټرکچر لږ درته ډبل سوی دی او مابین کې یې مواد شته. عین زمان موږ خپل مثانه ګورو چې دلته کیدای شي کوم ډبره یي دلته خو نشته. نو دا زموږ په اکسیل ویو کې نو راځو اوس خپل کورونال ته
کورونل کې ګورو څه خبره ده. کورونل کې چې وګورو دغه آخري قسمت چپ حالب دی. دلته موږ یو اندازه کلسیفیکیشن ګورو. نو باید موږ خپل وینډو تبدیله کړو. وینډو باید د هډوکي وینډو چې تبدیل کړل یا کولی سو موږ په ښه ډول باندې د ده معلومات لاسته راوړو او دا چې دی دا زموږ هډوکي وینډو. نو دلته کولی سو چې د دې اندازه معلومه کړو. دغه دی ګورو چې دا د دې اندازه څونه ده. اندازه په هغه طولاني ترین قطر موږ پیدا کوو. په اکسیل کې تقریبا د دې اندازه ده 56 میلی متره دی چې په دا دلته د مثانې شاته ځو. دغه دی زموږ هغه ډېره غټه ویو پیدا سوله دلته. نو موږ کولی سو دلته غټ قطر پیدا کړو. دا مو چې پیدا کړل دا به اندازه کوو. هلته 9 میلی متره دی او د دې ډنسیټي باید همچنان موږ پیدا کړو. ډنسیټي پیدا کولو لپاره موږ یو ساحه انتخابوو. باید موږ د دې ډنسیټي پیدا کړو. د دې ډنسیټي چې دی تقریبا 1040 هاونسفیلډ یونټ دی. دې معنا چې دا ډېر کلسیفاید او ډېر کمپاکټ سټرکچر دی. موږ په راپور کې موږ باید داسې ووایو چې دا مریض چپ طرف ته چې درد و علت یې دلته معلوم سو چې په چپ حالب آخري یا ډیسټل قسمت کې نږدې د مثانې ته 9 میلی متره یو هایپر ډنس خیال موجود دی. په دا خیال په ډېر امکان سره کېدای شي چې یو ډبره وي او دا ډبره موقعیت یې چې دی د مثانې سره نږدې هغه اوستیوم سره نږدې دی. اندازه یې دغونه ده او مریض ته کم کامپلیکیشن تر اوسه معلوم په سی ټي کې نه معلومیږي. په دې معنا چې مریض هایدرونیفروزس نه لري، هایدرویوریتر نه لري. دې معنا دا مکمل تام بندش سبب نه دی سوی تر اوسه. دغه دپاره داسې مریضان چې د 1 سانتي متره اندازه د ډبره یې کمه وي او امکان د دې چې مریض ته کوم مشکل پیدا سوی نه وي، دوی ته موږ هغه عرضي تداوي کوو. هغه استرخایي دواګانې ورکوو چې الفا بلاکرونه دي او د درد دوا ورته ورکوو او منتظر کیږو چې کیدای شي چې دا خپله ډبره چې دا خپله راووځي او ضرورت د جراحي ته نه شي. که چیرې مریض ته مشکل دلته پیدا سوی مثلا تبه یې پیدا کړي، مثلا هایدرونیفروزس پیدا کړي، مثلا نور مشکلات لکه هایدرویوریتر او سپسس ولري، بیا مجبور یو چې دا باید مداخله وکړو. د یوریتروسکوپ نه داخل سو او د دې اوستیوم نه داخل سو او دا ډبره کشف کړو او واخلو. دا د یورولوژي خبره ده. نو په دغه حساب باندې دا اوس ما د اول مریض هغه راپور چې زه یې ورته ورکوم. نور اعضاو ته همچنان باید متوجه اوسو. نور اعضا چې ورې وګورو ورته چې خبره د نور اعضا کې څنګه ده. نو په هغه حساب باندې موږ یو جنرال سروې کوو د کولمې، د ځیګر یا اینې او صفرایي لارې. کیدای شي بعضې وخت موږ غیر عرضي هغه ډبرې په څه شي کې وګورو، صفراو کې وګورو، په مجرای صفرایي کې وګورو او همچنان د سږو هغه آخري قسمت چې موږ ته معلومیږي دا هم مهم دی. موږ باید هغه ته هم باید پام وساتو. نو په هغه باندې هم موږ خپل وینډوګانې تبدیلوو. کولی شو چې اندازه معلومات د نورو قسمتو په اړه باندې هم واخلو. آخري خبره دغه ده چې باید موږ بون ویو وګورو. بون ویو ښه دی چې وګورو چې آیا مریض سره کوم بل تجهیزات، کوم موضوعات هډوکي ته مشکلات جوړ کړي هغه هم وګورو. بعضې خلک شته چې د پشتې د درد په حساب باندې راځي لیکن مشکل یې چې وي هغه ډیسکوس پرولپس یا ماتېدلي یا مشکل یې په خپله د ملا کې. نو د هغه د ملا د هډوکي سټرکچر په اړه باندې موږ کولی شو معلومات ورکړو. البته ډیسکوس پرولپس ډېر یعنې ډیسک پرولپس چې دی
هغه نسو کولی چې خپله وګورو، لیکن په بعضې شدید حالاتو کې کولی سو چې یو اندازه ورته مشکوک سو او د سمې معاینې وړاندیز ورته. نو دا زما دغه د نننۍ خبره یا موضوع چې تاسو ته مو بیانه کړه. په دغه دوه نور مریضان هم سته چې هغه باندې زه به فارسي باندې خبرې وکړم. نور بل لیکچر دی هغه به فارسي پوهي. نو که تاسو غواړئ چې نور هم دغه د ساختماني یا د توپوګرافیک او په حساب باندې معلومات نور په لاسته راوړئ، کولی شئ چې دا بله نورې ویډیوګانې چې دي فارسي باندې او یا نور چې پښتو راځي هغه تعقیب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور دوستانو ته، نور خلک ته چې ضرورت لري، که مشکل لري هغه ته هم ورسوئ. په درناوي او ښه ورځ تاسو ته غواړم. ډاکټر موسی داوري د دنمارک څخه.